مسافر یم مسافرې اختر ډېر زیات سخت دی د دې مسافرو د رنګونو نه ماته پته لګي تاسو ټول به کور پسې خفه که نه وایي زار تاسو نه خپله میندې زار شه زه خپل کور پسې ډېره زیاته خفه یم پر ورځ د اختر دی دا به زه تاسو سره دا 3 ورځې مانځم هغې نه پس به بیا زه ځم او هغه ځکه به زه مانځم که نه چې زموږ مشرانو حاجي فضلي کریم صاحب او بیا زموږ د دې ځای چې د خټکانو شملې خو بیا تاسو ته پته ده که نه فاروق سلطان خټک صاحب مهرباني دی چې موږ له دلته بلنه راکړې ده او د اختر موږ خپلو مسافرو سره دلته مانځو دا زما لپاره ډېره د اعزاز خبره ده او زه د زړه تله د دې ډېره مننه شکریا ادا کوم او دې نه مخکې چې زما نو اوس ماته په زړه کې خیرې شروع کړي زه نمبر ورکړم ووایه څه دې وې چې دا کتونکي هم دې وخت کې ګوري د شمشاد ټلویزیون په شیشه د لر او بر پښتانو او کوم راغلي میلمانه چې دي هغه هم په دې تمه دي په دې انتظار دي چې څوک هنرمند راغواړو کم سندرغاړي چې مونږ اوس دلته هغه له بلنه ورکوو هغه زموږ د کوزې پښتونخوا او د بري پښتونخوا ډېره ستره نامه ده او کله چې هغه یا قربان کړي نو ماشاءالله ټول زړونه او ټول لاسونه ورته اوچت شي ستاسو په دروند استقبال چې زه کم ستر سندرغاړي له بلنه ورکوم راځي د لاسونو ټکا به ډېره ضروري کنجوستوب ماشومان منه کړئ ښه د اختر مبارکي د نه غواړي راځي ماسټر حیدر ډېره مزیداره سندره خلک د شکمندې تله راتله وړاندې شخال په دیوال باندې
خواشي دادي سوكر وفراد خواشي دادي سوكر لغند ورننا ودي ورباندي ورا مشي سلچ سو